هلمند کې امنیتي ځواکونه وايي د افغان خاورې د تامین او دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري. امنیتي ساتونکی فرهاد وايي په پوځي زده کړو امکاناتو سمبال او د دشمن پر وړاندې هر ډول برید او جګړه خپل ایماني او عقیدوي دنده بولي. موږ ټول مشرانو ته دا ډاډ ورکوو چې ان شاء الله العزیز دا شازمې چې تاسو ګورئ دوی په هر قسم عقیدوي فکري او مسلکي زده کړو باندې روزل شوي دي. ان شاء الله العزیز د هیواد په هره برخه کې د هیواد په لاره بر کې د هیواد په شرق او غرب شمال او جنوب کې هر قسم د خدمت آماده دي. ان شاء الله آماده هیڅ اشغالګر او اخلاقات ته ودا اجازه ورکړو تر څو زموږ د راغلي امنیت د بیا ځلې اخلال کې تکبیر. همدا ډول یو بل تن امنیتي ساتونکی حضرت بلال وايي د بدن تر وروستي څاڅکي وینې پورې د وطن دفاع ته چمتو دي او هیڅکله به د دښمن کرغېړنو اعمالو ته اجازه ورنکړي. او ان شاء الله موږ به خپل په آینده کې به دا د خیر سره غواړو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو او چې زموږ په بدن کې یو څاڅکی وینه او موږ به خپل خاورې ته دښمن هېڅکله پرېنږدو. او د مشرتابه د خوا څخه زموږ دغه ډېر ډاډ دی. انشاءالله تاسې بېغمه اوسئ چې زموږ انشاءالله په بدن کې یو څاڅکی وینه وي او موږ د دې هیواد بچیان انشاءالله موږ به په خپل هیواد باندې سر پرېږدو. انشاءالله خپل پر وطن باندې به سر قربانوو. د محمد په نوم امنیتي ساتونکی وايي د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خپل سر په بدلا د لویشت خاورې او راځي تمامیت دفاع ته چمتو یو. نو اوس موږ د خپل هیواد په هر کنجک په هر ځای کې خدمت د سر په بیه باندې چمتو یو. د لښکرګاه ښار اوسېدونکی عادل وايي د امنیتي ځواکونو په پوځي وړتیا او سپېڅلې عقیده باوري او لاسته راوړنې د قدر وړ بولي. نو موږ په خپلو ملي ځواکونو افتخار کوو او ډېر افتخار وکړو چې دوی د وطن د ساتنې په خاطر حتی خپل د وینې او د خپل ژوند څخه قربان دي. نو په دې خاطر باندې زه پر خپلو ځواکونو باندې افتخار کوم او ویاړم باندې چې موږ دغسې غیرتي ولس یو او دغسې غیرتي خلک لرو. همدا ډول د هلمند یو بل اوسېدونکی سردار ولي بارک وايي ولسونه د خپل دولت ملاتړ او حمایه خپل فرضي عمل بولي. پاکستان سره جنګ کوو موږ ټوله لوی کوچنی سپین ږیری ځوان موږ بې دې چې ثبت نام وکړو ټول دې ته تیار یو که په چاکو یې که په کولنګ یې که په بیلچه یې موږ د پاکستان سره د پنجابي سره موږ جنګ ته تیار او آماده یو. د هلمند اوسېدونکي وايي د افغان ځواکونو سره په ملاتړ به د خپل هیواد ساتنه کوي او هیڅکله به متجاوزګرو ته د دې فرصت چمتو نشي چې شته امن او ثبات نارامه کړي.